الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. الله مولانا العظيم. درود شريف هو اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. زما عزت مند مشران سيد يا رب علماء حفاظ و حاجان و صاحبانو او د دې علاقې په دین مینو غیرتمند پښتنو مسلمانانو، خدای پاکم په خپل فضل و کرم دا لوی اجتماع او دا د محبت او د مینې مظاهره او دا په شوق ناسته اورېدل په خپل دربار کې په لوی عبادت قبوله کړه. تاسو یې امین. دې مې ګوره یقینا عبادت زه د چاپلوسۍ خبرې نه کوم. دا نه سیاسي جلسه ده، نه د ناظمانو خبرې دي، نه د پلونو او د سړکونو مطالبې دي. د یو برادر محترم د قرآن شریف د حفظ په دستور او تقریب کې مونږ او تاسو ټول لا جمع شوي. نو ستاسو دا راتلل د قرآن شریف په عزت او محبت او احترام کې دي، او چې څوک د قرآن شریف عزت او محبت او احترام کوي د دې نه به لوی څه عبادت دي. نو خدای پاک دې ستاسو دا راتلل د اجتماع دا غونډه دا خراس کار دا ټول د خدای په لوی عبادت قبول کړي. ورونو زما دا خوښې چې د دین یو څو خبرې بیان شي. د قرآن شریف مجلس دی، نو د دې قرآن شریف په مونږ پنځه حقه دی. دا به تاسو یادم لرئ او د دې د پوره کولو به کوشش هم کوئ. تاسو یې انشاءالله. اول حق یې دا دی چې ایمان به پرې لرو. د ایمان به لرو چې دا د خدای پاک کلام دی او خدای محفوظ راوسته دی او زمونږ د ښکلي پیغمبر یو لویه معجزه ده. خدای پاک ټول آسماني کتابونه په دې ښکلي کتاب ختم کړي دي. چې څنګه زمونږ په ښکلي پیغمبران ختم کړي دي، نو په دې خپل کتاب قرآن مجید باندې ټول آسماني کتابونه ختم کړي دي. د ټولو آسماني کتابونو کمالات خدای زمونږ قرآن شریف کې راجمع کړي دي. لکه د ټولو پیغمبرانو کمالات، خوبې، صفتونه خدای زمونږ په ښکلي پیغمبر کې ایښي دي. تاسو یې الحمدلله. ګورې د یو اذان چې اجابت سړي وکړي بیا د بل اذان نشته. نو دا به عقیده لرئ چې خدای پاک ته د رسېدو لاره صرف قرآن مجید دی. دا خدای محفوظ راوسته دی، هیڅ قسمه تغییر و تبدیل پکې نه راځي. دې وخت کې څومره حافظان دي په مختزمه کې؟ د 501,000 نه زیات حافظان. تاسو الحمدلله. ښځې، ماشومان، یو کتاب هم چاته یاد نه دی. عیسایان د خپل انجیل په 40 ژبو کې ترجمې خوړی او 4 واړه انجیلونه چې راجمع کړي د قرآن شریف د 10 پارو هم نه دي، خو حافظ یې نشته. نو زمونږ د کتاب نه 10 ته پاسه 600 کاله مخکې نازل دی. نو هغه تورات په کوم ځای چې هغه 1543 کاله زمونږ د ښکلي مبارک کتاب نه مخکې نازل شوی دی، او یو حکومت یې د اسرائیل. نو محفوظ صرف قرآن شریف دی، په خپله ژبه کې، په خپله لهجه کې، په خپله ادا کې. د افریقا کې یو ملک دی، زه تللی یم افریقې ته، دې ته مورتانیا وایي. ما ته دغه د عالمانو وی چې زمونږ کور کې 5 ښځې نو کم از کم 3 به حافظانې د قرآن شریف. ما وی دا خو ډېر ګران کار دی. جیلم تک لاړی، چکوال ته لاړی، هندوستان ته، د هندوستان نه ښکته انډونیشیا ته، ملیشیا ته په زرګونو ښځې حافظانې دي. تاسو الحمدلله. یادوي یې خدای پچا دقه شان زمونږ دا ماشوم برادر دې کې د لیډر زوی نشته، د لیډر ګیدړ، د لوی خان ارباب زوی نشته، د چودري زوی نشته، د فقیرانو ملایانو د نیکانو خلقو اولاد دی. نه د بادشاهانو اولاد دی، نه د لیډرانو اولاد دی، نه د څه ورته وایي چې ممبران شته پکې نیکان، عام لري. دا تاسو خدای پاک مونږ ته ښایي چې خدای د خپل کتاب په حفاظت کې بادشاهانو ته حاجت نه لري.
لیڈرانو تا جتنے لري اربابانو تا لري او زناور دا حضرت خیٹی پا غم کی ماشم اعلانی شوی چې مخکې ولا سپلی ضرب کړي په ایکسپورټ یونیورسيټي د ډوډۍ غم زیات دي تاسو د یو لیډران نورې د یو لیډر زناور نه چې موږ یو قوم یو زموږ یو کتاب دی زموږ یو تهذیب دی زموږ یو معاشره ده زموږ یو اخلاق دی هغه په موږ راولو په دې خپل ملک په دې خپل بچو کې نه ډوډۍ 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 وایي قوم ته د سپي په نظر ګورې چې دا وګړي چې ما نوټ زیات راکې ځکه ډوډۍ پسې څوک منډې وایي ډوډۍ خو چې سپي ته واچې در پسې درځي څوک به کالا باغ ډیم زوتی کالا باغ ډیم دې پتن دروړی چېرته دې دا ویلي په کالا باغ ډیم جوړېدو نو جوړېدو معاشره ښه کېږي غلاګانې به ختم شي جواری به ختم شي ډاکې به ختم شي دا د خدای په ښکلي کتاب په عمل کولو په اسلامي معاشره د خدای او د رسول په قانون باندې آخرت را یادول خدای را یادول د خدای پیشي را یادول جنت او دوزخ باندې بکیږي په کالا باغ نیمه کېږي نه په ډوډۍ کېږي دا چې څومره ډاکې کېږي دا ډوډۍ د وجه نه دا د خرمستۍ د وجه نه کوي نو ذکر ته وایم چې دا بچي حافظان د نیکانو اولاد او خدای د دین حفاظت د دې په واسطه کوي ستاسو دا بچي د خدای ټول حافظان زما د دنیا د لیډران نه دی خوښ ځکه دوی د خپل دین نه دی خبر زمونږ د دین د قدر نه دی خبر هغه امن او خوشحالي او اطمینان چې په دین کې دی د دین نه دی خبر نو ته به دا عقیده لرې چې خدای ته د رسېدو لار او په دنیا کې د سکون او د اطمینان لار او په آخرت کې د لوی کامیابۍ لار زموږ د ښکلي کتاب ده د ده په واسطه باندې برسو او حضور پاک چې په دې د عمل کومې طریقې ښودلې دي په هغه لار برسو نو دا به عقیده لرئ دا لومبی حق ته یاد لرئ نو ایمان به پې لرو ټیک ده که نه ده درته بیان ایمان به لرو دې ته نه وایي چې څه له څه په خولې ویم ایمان دې ته وایي چې ستا په ژوند کې د هغې اثر وي تاسو د کباب او د کړي د لاندې اور لیدلی دي دا هم یقین دی چې دا اور سوځول کوي نو لار ګوتې وروړئ دا بجلی سوځول کوي بجلی له ګوتې وروړئ ایمان د دغه شان یقین نوم دی د ډنګاډول خبرو نوم نه دی د لیډرانو د خبرو زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې اوس شپه ده مثلا که د ټول پاکستان خلک درته ووایي چې نه دا وزده ته خطی نو ستا په یقین کې فرق نه راځي دغه شان عقیده به وي که د جهان لیډران مرداران د جهان حاکمان او صدران درته ووایي چې بغیر د قرآن نه بله د کامیابۍ لار شته ورته وایي نه په هغه لار به کامیابېږو چې کومه خدای مونږ ته رالېږله زمونږ جوړونکی څوک دی خدای پاک دی خدای زمونږ د خیر و شر نه خبر دی دا ښکلې سترګې چا راکړې دي دا پوزه چا راکړې ده او د مور په خېټه کې چې رزق چا راکړو او د مور په سینه کې دا خوږه چشمه د پایو د ماشوم دپاره دا چا پیدا کړې ده نو ډوډۍ خدای سره ده که لیډر سره په ډوډۍ هم خلک ګمراه کوي وایي پام کوه نور د چا دی سپومۍ د چا ده باران د چا دی ځمکه د چا که تاسو ته زه څوک وایم چې یاره دا دوه سترګې به درنه والو او د پاکستان د مشرف په ځای به د په صدارت په کرسۍ کښېنو دې ته څوک تیار شته که یو نسواري سړی وي نو نسواري اکثر ټیزه نشان دي که ورته دا ووایو چې دا پوزه به درنه پرېږدو او د امریکې د بش په ځای به د امریکې په صدارت نیغ کښېنو نو دې ته څوک تیار شته ستا دا پوزه د ټولې امریکې نه قیمتي ده ستا دا دوه ګلالۍ سترګې د ټول پاکستان نه قیمتي دي نو چې دا ښکلي قیمتي څیزونه یې درکړي د ډوډۍ انتظام به یې درله نه کړی وی خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزے میں خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں د خدای فکرې نی د ډوډۍ 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 وایي زناورو ډوډۍ ته ورکوې یا دا ښځه ورکوې نو پام کوه دا به عقیده لرئ
چې د دنیا سکون د دنیا اطمینان د خدای ته رسېدو د آخرت هغه لوی خوشحالۍ چې زموږ په ایمان دی دا د قرآن شریف په تابعدارۍ کې دی دا لومبې څومره به یې تلاوت کوئ نو زموږ د عالمانو نه درې خبرې نقل اول څه عالمانو یې چې ورځې کې به قرآن شریف ناڅوي ځکه قرآن شریف او منزله تو سورت فاتحه نه مائده پورې مائده نه سورت یونس پورې یونس نه بنی اسرائیل پورې بنی اسرائیل نه شعراء پورې شعراء نه وصافات پورې وصافات نه سورت قاف پورې او د سورت قاف نه تر اخره دا و منزل دی روزانه به یو منزل وي ځکه ډېرو صحابه کرامو به یو منزل دروازه وي دیمه ډله د عالمانو وایي چې څلوېښتو ورځو کې قرآن شریف سره اخلاص کړه نو دې حق پوره کړه نو د ورځې د پارې نه هم کمه راځي زموږ د حضرت امام ابو حنیفه نه دا نقل ده چې کال کې هم سړی قرآن شریف خلاص کړي نو هغه فرض ضروري حق یې پوره کړي نو زموږ دپاره خو چې قرآن شریف کال کې هم سړی ونه وایي نو د تلاوت حق یې پاتې دی ګورئ که په معنی سړی پوهېږي او که نه پوهېږي دا علما را سره ناست دي په یو حرف خدای پاک لس نیکۍ ورکوي او بیا چې په مانځه کې وی نو په سلو بدلېږي او بیا چې په رمضان کې وی نو په یو کې نور هم ضرب ورکوی کې بدلېږي او بیا چې حرم شریف کې وی نو په یو لاک ضرب نور هم ورکوي دا به د آخرت کې ووینئ چې پنډونه به ستاسو حساب کې پراته او چې سړي ټول عمر کې قرآن شریف ته کتلی دي نه دی وای نه بچی وای دا کور کې بس برکت دا ولې سپیره دي داخله چې قسم دې دنیا به هم ښه کېږي قرآن شریف دې څوک لولي چې خدای پاک رزق فراخوي که نه فراخوي دا د قرآن شریف صفت دی جالب رزق دی من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا د قرآن شریف په دولت چې څوک ځان مالدار نه ګڼي زموږ پیغمبر ویه زمانه نه دی زموږ د امت نه دی خلقو دا خیالي چې په بچي قرآن شریف یاد کړو د ده ډوډۍ به کمځوي قسم دې ستاسو د خانانو نه به ده سره ډېره ډوډۍ دلته به زیات سکون حاصلې سکون په ډوډۍ نه دی یوازې لوی لوی نوابان ما ته معلوم دي او لوی لوی خاندان په دې پېښور کې پریشانه دي او زمونږ فقیر طالب علم خوشحاله دي سړي له ډوډۍ ورکړي دی په غم اخته خوب نه ورکړي او کارکولیټر یې لاس کې نه وړي حساب کتاب کړي دا ژوند به سکسکي او چې څاګه ډوډۍ وخوري دی په اطمینان ودشي خپل لمونځ وکړي د دې نه لویه خوشحالي نشته قسم دی یو زمیندار چې زمینداري وکړي او د توت د سوري د لاندې سملي په پوله سر کېږدي او خوړېږي ودي ستاسو د صدر مشرف نه د هغه زندګي ډېره زیاته د ارام ده او خو د توتي ژوند دی په پنجره کېږي چې سړی باتروم ته نشي تللی بغیر سکوټي نه ډوډۍ نشي خوړی بغیر د ډاکټر د ټسټ نه دا ژوند دی دا عقیدي دی او خلک ورپسې خوشحاله نو قرآن شریف تاسو وایئ په بچو وایئ وګورئ چې رزق هم څومره زیاتېږي هغه اطمینان درته حاصلې نو دویم حق یې تلاوت کول نو کم از کم چې کال کې خو سړي ویلي که چې کال کې مو نه وایي نو د مجرم دی د تلاوت په حق او چې سړي اړو ویلي کي ځان ورته سپک ښکاري دریم حق هغه په معنا ځان پوهول دا قرآن شریف خدای چا له رالېږلی موږ له د پوهې دپاره یو ډاکټر له تاسو لاړ شي او نسخه درکړي او نسخه ښکل کړي او شنو ټوکړو کې بند کړي او عطر پوډیر پې پورې کړي او په المارۍ کې کېږدي او جرنده ورته واچوي نو د هغې نسخې څه فایده وي که نه چې هغې کې سي هغه والې ویې زمون خلق قرآن شریف چې ناوې واده کېږي نو ډولۍ کې ورسره کېږي هغه پودړې به مونځ هم نه کړ او پنجاب او سند کې چې دا ناویانې واده پنجابیان ډېر بېکاره خلک نیکان پکې شته خو لږ نو چې ناوې واده کېږي قرآن شریف پې داسې داسې قرآن کې صائمې گزاري گئی د قرآن په سوري کې د کور نه تېره کړه وایي ټیزنو بچو دې ته قرآن شریف ښودلی نه قرآن شریف سورې به دې ته څه فایده وکړي یا په ډوډۍ کې یا زمونږ امامان د اسقاتیان مړي سره کټ کې قرآن شریف کېدي
بدی هغه ته څه فایده رسي یا جنا پس دیرو کې پس خاتونو کې ګرځي او یا د چا خوې میخه نه جوړ شي زرو په د پاسه ګرځي قرآن شریف دې د پاره خدای را لګل چې دا ناوې غیب کې بیگ دی ناوې په سر بیگ دی قسمونه به پخوري پسارو به ګرځي فسقات کې به ګرځي او مړي سره به کټ کې دې د پاره نه راغله دا با جوړ مولو کابل مولا جوړ کړی دی دا خبره دا خدای او رسول نه دی ویل نه صحابه کرامو دا کار کړی موتا ګل بدین شاه بدین ما بدین تهران شاه با جوړ شه دی جوړ کړی دی دا خبره نه حضور پاک کړی دی نه صحابه کرام کړی دی نه غي قسمونه خوړلي نه ناویانو سره قرآن شریف کې نو پیږي ځان به پویا په قرآن شریف باندې په خبره الموج فکان من المغرقین یو زیدی ور بچی راځه توبه واسه کافرانو سره مرګ غرق پاشي وینا زبده غر توخید وی غر دین شي خلاصوله خدای وای پمیاس کې عمر علي چپی هغه مردار شو دی خو لاړ شپږ میاشتې پس چې نشته ودرېد اخر زوی او مینه یو رشته وای نو خدای دې خدای ته خو ما سره وعده کړو انا دا نوح رب فقال رب ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين خدای ته ما سره وعده کړو چې ستا اهل به محفوظ ساتم نو زما دا زوی کدی محفوظ نو څنګه وای قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين خدای وای دا ستار واهل نه دا بد کردار بد عمل دا سه سوال نه کی کني د جاهلانو نه بشه هغه پیغمبر چې نه نیم سو کال دا هغه په لار کې قرباني کړي او خدای ورته پام کا جاهلانو خبرونه کې کافر د پاره معنا سوال کې زره توبه وکړه قال بني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين خدای زمانه توبه خدای د پیغمبر سفارش نه مني ابراهيم عليه السلام پلار د پاره مستوي نه زموږ کول پیغمبر د تر د پاره چې ډیره قرباني ورسره کړو قیدونه ورسره تیر کړی دی ابو طالب علي سیف الله ډیر ورته ګران ځکه سکترو خو کلمه ونه ویله بس مړ شو بیا حضور پاک ویسه بخنه بوله د خدای طرف بیان ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يوم مسلمان تا یو پیغمبر ته د اجازت نشته چې د کافر مشرک د پاره دی سوال کی زمانه نو مشرک د پاره پیغمبر سفارش نشي کولی نه په دنیا کې نه په آخرت کې نو د شرک نه خدای اوسات د شرک نه داسې یریږي لکه د سور اور نه چې سړی یریږي او د سخت ګرم بجلی نه سړی یریږي بغیر د خدای پاک نه بل چاته आवाज نه کوي بغیر د خدای پاک نه به د نفع او د ضرر څوک مالک نه ګڼي زمون جاهلان چې پنجابیانو پسې روان پیر بابا ته یو قبایلی ته پیر بابا زوی راکې پیر بابا زوی راکې پیر بابا زوی راکې نو چا ورته ورونه د واده د سمره مو دوه شو وی کما واده کړي وې څه بدل راکې دا څه خبره دا غره خیالو چې دا پیر بابا باندې د خېټې نه مال زوی رو باسي د جهالت هم څه د دې داخلي کې شرک نه ځان ساته ذکر خدای وی زینه بخ دا شرک ولی نه بخ شرک پکې څه زنا در تبخی کو غواړي شراب در تبخی کو غواړي جواری در تبخی کو غواړي دمي ګډې دل در تبخی غانې در تبخی نسوار سیګریټ دا مردار در تبخی کو غواړي خو شرک وی نه بخ دا شرک پکې څه دی دا ما په خبرو پیګه خپه خو نه ګوري خدای په خوشاله لاره زه خپل غاړه خلاص زما د پیرانو بدی شي ځکه شرک راځي د پیرانو په لاره
ګناه ډاکي غلاګانې د بدماشانو په لار راځي او شرک او بدعات د پیرانو زبرګانو د لویو ګیرو شاخانو چې هغه جاهلان او د دین نه خبر خلک وایي پیر صاحب رسېدلی دی او هغه جاهلي هغه په خلک په دې مبتلا کړي یا قبرونو ته چې ناست دي دا مالګه خوارۍ او دا پیسې شکران دا مردار خواري په خبره چې د پیسې ورغورځولې مرداره شوې چاله یې لاس کې ورکړه ثواب یې هر چاته چې بخې په خبر به نه ورځوي هغه مرداره شوې لکه ټنګ ته چې سړی ورغورځي او خو چاوانه نشته ته مړي ته په عبادت ځان نږدې کړې دا مردار خوار ورته ناست دی نو څنګه چلې دا پښتانه کوي شرک ولې نه بخي د شرک چل سره شرک د خدای د غیرت خبره او د خدای نه زیات غیرت څوک نشته زموږ ښکلی پیغمبر وایي زه ستاسو ټولو نه غیرتي او خدای پاک زما نه زیات غیرتي دی غیرت پیژنې رونو په دنیا کې دی وخت کې د ټول جهان نه زیات بې غیرته قوم انګریز دی او د انګریز نقلیان چې ورپسې روان دي مور پلار یې ناست دي ګورې پېغله د بل سړي سره ملاست دی فرینډ بوای دی دا د دې دوست دی دا کوټه کې ورسره پرته وي سړی او ښځه چې یو ځای کېږي د تبلیغ والو څه خبره څه تقاضا بیا پورته کېږي که نه دا خو دومره بوډا مولا وي چې ګیرې ځمکې ته رسي او ته ورسره ځوانه جینۍ کښېنه نو دنیا کې بے غیرت قوم دی وخت کې انګریز دی او زمونږ دا ورپسې مردار دی وی لندن والا دومره ترقي وکړه چې ګریجویشن جنکې بي اے پاس سړوله ګیرې خرې وګوره څومره اوچت شو وایي مردارو د دغې ښځو نه خبر یې چې څو سړي پېښېږي سپی به تېښي زمونږ دا نقله اوس زه لاوړم ته وګوره ښځو لاسونه بربنډ کړه څه ورځې پس په پرتوګ وباسي ځکه چې لندن کې ډېره لویه ترقي شوې ده هغې کې ده انا لله و انا الیه راجعون خدای ډېر سخت غیرتي دی زه ګورې تاسو سره خطاب کوم تاسو راته مسلمانان پښتانه غیرتیان ښکارئ ستاسو یو پښتون مسلمان یې ښځه مې ښځې نه چې عینک مات شو خلک وایي زه خیر دی طالب له وظیفه ډېره ورکړه خیر دی الوی جومات ته ولېږله خیر دی استاد له جامې یوړې خیر دی واړه ته خیرن پاتې شو خیر دی ډوډۍ کې مالګه مرچکې زیات شو خیر دی وایي کېږي پکې د بادام ګل مور او که د بادام ګل د جومات استاد سره په 10 منټه په کټ کې بړستنه کې بربنډه سملي نو خاوند غیرتي دا برداشت کوي که دا وایي چې د بادام ګل پلاره ولې خفه کېږي ټوله شپه تا سره ملاست یم نو که یو 10 منټه دغه ستا استاد هم دی زما هم استاد دی جومات کې مونځ راکوي یو 10 منټه ورسره سملاستم نو په ما کې څه کمې راغی نو ته به ورته څه چې یا د ټتې لور یا د بې غیرتي لور جومات استاد د به د جامې وړې وې حلوا به دې وړې وه چرګ به دې ور وړم دغه خبره خو صرف زما ستا په منځ کې ده که دا ښځه د خاوند د پلار سره سملي خاوند دا برداشت کوي که د خاوند د رور سره سملي د خاوند د دوست سره سملي د دغې کار دپاره نو غیرتي خاوند دا نه برداشت کوي د ښځې هر غلطي برداشت کوي خو دا یې ونه برداشت کوي دا خو زما او ستا په دغه شان د عبادت یو مزې دی تړون دی زمونږ د لوی خدای سره خدای راته وایي ما د الله سترګې درکړې دي ما د الله بدن درکړی دی ما د الله لمر پیدا کړی دی ما د الله سپوږمۍ پیدا کړې ده زه در باندې باران وروم دا ځمکه د الله ما درکړې ده دا لاسونه ته سوال د بل نه کې دغه د عبادت سلسله دا صرف د بنده او د خدای په منځ کې ده دا خدای دا بل چا سره نه برداشت کوي هر ګناه درته مخې خو شرک درته نه بخي زما په خبرو پوهېږې غیرت خو پېژنئ دا چرګ چې کور سړي ساتلي او د بار نه چرګ راشي دی ورپسې منډه کړي
چې څو پورې د کور نه نیوخ کې او د کوسې نه نیز غلولې نو د دې چرګ د چرګ سره په نازمې جګړې کې په سیاسي کرسۍ جګړې چرګ یو غیرت چې دا چرګ د ماشي ځینو لران شي هر حیوان کې غیرت ته بې اندازې په خپله ښځه خفه کېږي بغیر د خنزیرانو نه ما لیدلي دي د انګریزانو په ملکونو کې دا ښځې او نر یې دواړه ټول یو بل سره تبلیغ والو خبره تقاضا کوي نر په ښځه نه خفه کېږي ښځه په نر او خنزیر څوک خوري انګریزان انګریز زیات بې غیرته قوم نشته دا ښځې نه ګرځي بربنډې دا خپل خاوند سره نه هوټلو کې شپې کوي دغه کوي زموږ دا خلک ورته داسې ګوري د دغه سپی ښځې نه قسم دی زموږ پښتنه ښځه مسلمانه حیاناکه په لسلاکه کرته تې غوره او ښکلې ده هغه سپینه سرمن خو د سپی هم وي په اندامونه یې ټول څرګند دي شاته او باندې سپی هم لیدلې ده چېرته او دا لږ څه بځي او څومره که پاسې بیا خو خبرو بندېږي نه بځي هلکه مونځ به کوو ولې بځو ښه وي هسې نه څوک بیا اودس یي چې ما که اودس هم ورته وي خو ټول پاسې بیا نو غیرت دې ته وایي نو خدای پاک ډېر غیرتي دی الحمدلله شرک نه دی خدای پاک تاسو مونږ وساتي شرک راځي د پیرانو په لار د بدعتیانو په لار دویم مسله چې په قرآن کې دا هم هغه مونځ دی تاسو د دې برادر دا بیان مورد مونځ باندې د دنیا او د آخرت فیصلې روانه دي مونځ کول سل کرته قرآن شریف کې ذکر دي تقریبا او صحیح مونځ کول د مونځ درته یو د درې مثاله ښیم زمونږ د فقهای کرام وایي که یو سړی دشمنانو تړیونه پورې او ټوپکې ورته نیولي او دغه وخت کې د مانځه وخت یو قضا کېدو یاره دی به په هغه تړلي بدن په اشاره مونځ کوي یو ښځه د اولاد یې شروع شو لا شوی نه دی اولاد کې کله وخت لګي او مونځ ته قضا کېږي ځان ته به کټوې کېږي یا به کندې سره کېږي خو مونځ به وکړي یو سړی په جیل کې دی چې ټول جیل پلیت دی نه تیمم شته نه د اودس سامان شته او مونځ قضا کېږي دی به په اشاره مونځ کوي خو مونځ داسې وخت کې نه دی معاف نو په رکشه پټانګه چلولو که نسوارو خرڅولو مونځ معاف کېږي مونځ نه معاف کېږي دریم د ښځو حقونه دي قرآن شریف دا زمونږ پښتانه ډېر غیرتمند دي خو د ښځو په حق کې ظلم کوي ښځې خرڅوي دا عظیم ظلم دی د دې نه زیات ظلم نشته ښځه په بدن ورکوي دا عظیم ظلم دی په څلورو مذهبو کې ناروا روړو کې چې اودس نه اودس کې بانګ هغه کافي دی او جمع به خپله کوي اقامت به کېږي بیا د مانځه نه پس نو شته ډوډۍ د دوی راته وایي ګورې دې دعوت تاسو له کړی زه یو دعا وکړې چې خدای دا جمع حاضره ده وبخښي د دې دا بچي خدای نیکان صالحان دي او کور کې که بیماران وي زړونو کې چې سعادت وي او خدای ته یې په خپل فضل کرم زمونږ د علاقه د فتنو د دهشتګردو د ډاکوانو د غلو د بدماشانو نه محفوظه ساتي کوم ملکونو کې چې د کافرانو مسلمانانو جګړه ده که افغانستان دی که عراق دی که فلسطین دی که کشمیر دی که قبرس دی که ارټیریا ده که مغرب نیوګندي دی او که جبرالټر دی خدای مسلمانانو له فتح او نصرت ورکړي او د هغوی دشمنان په هره جامه کې چې دي خدای په خپل غضب یې مبتلا کړي او مسلمانان د هغوی د شر نه محفوظ کړي بیمارانو قرضدارو ټولو ته دعا وکړئ چې خدای د هغوی حاجتونه ترسره کړي برحمتک یا رحمت ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شه جزاك الله جزاك. په دې خوشاله او سعادت کې تاسو ټول شامل شئ ان شاء الله. خفش مخنا فكي. شامل سمجھ ما شاء الله خدای پاک دې څنګه خپل حافظ شنو خدای دې خپل عالم وکړي. ډوډۍ خدای چالو د خر بچو د خر مګر تاسو دا پښتون قوم څه ته وایي؟ پښتون قوم د خر لکې ته وایي. چا تاسو کو نه ته په خپل د نظم د په لختم ما دا به وقوف بچو الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زما محترمو بزرگانو دوستانو الله جل جلاله وعمن واله د دین لا او دیندار لا علم لا او علماء لا قرآن لا او قرآن والا لا الله یو شان یو عزت ورکړی دی. دغه عزت که د مسلمان په نظر کې شي نو هر مسلمان چې هغه ارځای کې مشرق کې مغرب کې شمال جنوب عرب عجم هغه ارڅوک چې وي هغه به الله هغه شی عزتناک کړي لکه چې قرآن عزتناک دی دین عزتناک دی او د الله پیغمبر عزتناک دی. خو چې کله دا تعلق او دا رابطه کمیږي او دې کې نقص راځي نو مسلمان ذلیل کېږي. مسلمان په دې باندې پوهېږي په خوله باندې وایي چې یاره په دین کې عزت دی خو عملي طور سره قدم دغه طرف ته اخیستل د کله ګران شوي. کله چې څوک دې طرف ته قدم واخلي نو الله هغه د عزت ورکوي. د دې وجه نن چې دنیا کې څه حالات دي زموږ د تبلیغ والا حضرات داسې وایي موږ تبلیغیان هم نه یي داسې تبلیغ والاو سره ګرځو موږ وایي چې خدای پاک هم تبلیغیان کړي خو دا د تبلیغ د نبیانو ډله ده. د هغې نه وروسته چې څوک د هغې تابع دي د هغې تابع هلم مجره د قیامته پورې خو دا یو سلسله ده چې نو د دغې دپاره زمونږ دا اصول دي چې حالات حاضره وبانې وایي تبصره مه کوئ چې دنیا کې داسې کېږي دنیا کې داسې کېږي که داسې سړی کوي چې دنیا کې داسې ګناهونه کېږي داسې نو بیا به د نیکۍ یو ټکی به پاتې نه شي خو دا ګناهونه به سړی بیانوي. مونږ دا حالات حاضره دا متروک دي ځکه حالات حاضره خو مونږ جوړ کړي دي او خود کردل علاج نیست د فارسي یو مثال دی و یو سړي چې په خپله یو کار وکړ یو سړی ته راوست ځان سره دې کړ
چې دا زما خپل دی او هغه دشمن و او هغه سبا له تاسو غټ صحابه کرام شهیدان شو دا د هغه کسانو د وجې نه شو چې دا کوم کسان پاتې دا دوی نه وجې د کافرو مړه کړل خو سبب یې دا شو دغسې اویا کسه زخمیان شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک باندې د سر وینې راټول شوې غاښونه یې شهیدان شو نو دا چې کله د محمد رسول الله د وینا خلاف وشي د هغه د عمل خلاف وشي نو مسلمان باندې مصیبت راځي اوس د هغې د عمل نه خلاف اوس ما او تا ځان ته وګورو چې موږ څونه کوو پداسې وخت کې چې په دین پسې روانکې د قرآنې زبیره څومره بختور یې په موږ ګرانې شکر چې لوستونکې د قرآنې خدایه څه لویه خوشحالي ده خدایه څه لویه خوشحالي ده خدای دې عالم که زموږ زړه کې لوی ارمانې شکر چې لوستونکې د قرآنې خدای دې عالم که زموږ زړه کې لوی ارمانې شکر چې لوستونکې د قرآنې زبیره څومره بختور یې په موږ ګرانې شکر چې لوستونکې د قرآنې قرآن د هر مرض دوا ده قرآن د هر مرض دوا ده عمل پې وکړه یقینېږه مسلمانې شکر چې لوستونکې د قرآنې زبیره څومره بختور یې په موږ ګرانې شکر چې لوستونکې د قرآنې زمون کور کور کې د قرآن زمون کور کور کې د قرآن مینا پیدا کړې زموږ ربا مهرباني شکر چې لوستونکې د قرآن مینا پیدا کړې زموږ ربا مهرباني شکر چې لوستونکې د قرآن زبیره څومره بختور یې په موږ ګرانې شکر چې لوستونکې د قرآن سالم احمد ته مبارک شه سالم احمد ته مبارک شه هغوی ته هم چې د زبیر احمد خپلوانې شکر چې لوستونکې د قرآن شکر چې لوستونکې د قرآن قرآن ته مخکې تعلیم شکر چې لوستونکې د قرآن دا نصیحت زما کافي دی که انسان شکر چې لوستونکې د قرآن شکر چې لوستونکې د قرآن زبیره څومره بختور یې په موږ ګرانې شکر چې